د ننګرهار ولایت مقام بشري سرچینو ریاست له لوري د ولسوالیو اداري کارکونکو ته د ظرفیت لوړونې د ورکشاپونو په دوام د دغه ولایت د لالپورې او مومندرې ولسوالیو اداري کارکونکو ته د ظرفیت لوړونې یو ورځنی ورکشاپ ورکړل شو. د ننګرهار ولایت مقام بشري سرچینو رئیس مولوي محمد طاهر جلالي وایي د دغه ورکشاپ موخه په اداري برخه کې د دغه ولسوالیو د کارکونکو د ظرفیت لوړول دي. د مومندرې ولسوالۍ او د لالپورې ولسوالۍ د اداري برخو چې هغه اداري مراسلات دي، اداري فرمونه، پلان جوړونه، مطلب راپور و گزارش او ارزیابي فرمونه، صادره وارده د حاضرۍ په رابطه باندې چې کوم د ادارې مربوطه هغه اصولي مراتب هغه مو ورته وړاندې کړه. انشاءالله موږ پلان کې لرو چې په آینده کې ورځنی ورکشاپ درې ورځنی کړو او انشاءالله په ښه توګه باندې مامورینو ته وړاندې کړو. د ورکشاپ ګډونوال د دغه ډول پروګرامونو د ډیرېدو غوښتنه کوي. افریدی مومند چې دغه ورکشاپ ګډونوال دی وایي دغه ډول ورکشاپونه د کارکوونکو په ظرفیت لوړونه کې اغېزناک تمامېدلی شي. دغه کوم ورکشاپ چې د بشري سرچینو د ریاست له لوري په کار اچول شوی دی په لاره، دغه موږ دپاره ډېر ګټور دی. د ادارې په برخه کې موږ ډېر څه زده کړل دي او آینده کې هم د دغسې ورکشاپونو د جوړېدو توقع لرو. د لالپورې ولسوالۍ ولسوال مولوي صدیق الله منصوري او د مومندرې ولسوالۍ مرستیال قاری رحمت نبی محمدي دغه ډول ورکشاپونه د ظرفیت لوړونې په برخه کې مهم بولي. لالپورې یو سرحدي ولسوالي ده چې دغه د اداري ستونزې او مشکلات پکې ډېر دي. زموږ د مدیرانو ډېر اصلاح ورسره وشوله، نو موږ ته بیا هم دا غوښتنه کوو چې دغه سیمینارونه موږ ته ډېر کې میاشت په میاشت باندې موږ د دې مدیرانو تپوس وکړی شي او دغه سیمینارونه ورته ورکړی شي. ما چې دغه سیمینارونه چې موږ ته د ولایت مقام لخوا نه دلته ملګري راشي او موږ ته یو څه را زده کوي، دا په دې معنا ده چې موږ باید د دوی دا خبره په غور سره واورو او خپل کوم کاري پلان چې موږ لرو په هغه پلان کې لا نور ښه شو. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې له لالپورې مومندرې ولسوالیو وړاندې د ننګرهار په هسکې مینې او یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم اداري کارکوونکو ته د ظرفیت لوړونې دغه ډول ورکشاپونه ورکړل شوي چې پایلې مثبتې وي.